د هغې له منګولو ځان وژغوره. هر ګام چې اخلي هغه تا ته لومه ږدي. ولې نه پوهېږې؟ ته څه وایې امیر صاحب؟ فکر کوې زه نه پوهېږم چې ته څه کوې؟ پرېږده چې دا مرمۍ ستا دننه په نوم هېوادنۍ مینه ووژني عاکفه. یعنې هېواد سره مې مینه ونه لرم؟ خو دا مینه نه ده، دا بخیلي ده، دا د اتلولۍ مینه ده. دا هڅه دې بس که چې غواړې په یوازې ځان نړۍ جوړه کړي. له دې بستر نه د پخواني عاکف په توګه راپورته شه. زه هغه کار کوم چې ماته ښه ښکاري. په دې لاره کې مرګ هم منم. آیا تا تر اوسه سم کار کړی دی؟ نه که نه؟ البته چې زه غواړم نړۍ جوړه کړم، خو خپل حد او توان ته په کتو حرکت کوم. زه خو یوازې هغسې ژوند کوم چې راته امر کېږي عاکفه، او خپله ټوله هڅه هم کوم. په دې فاني نړۍ کې ډېر ځان مه ډبوه ښاغلیه، مه ډبوه. د هر کار مخه په یوازې ځان نشي نیولی ای ځوانه. په دې کنډواله کې ډېرو استادانو کار کړی، خو له یوې خوا یې چې جوړه کړي له بلې خوا خرابېږي. امیر صاحب ته شعر ویلو ته راغلی؟ نه، د یو چا له خوا مې تا ته خبر راوړی. د چا له خوا؟ د مڼې والا له خوا. د مڼې والا له خوا؟ عاکف ته هر څه وایم، په لومړي سر کې د خپل ځان په اړه هر څه چې ووایي منم یې، که غواړي ما دې ووژني. هیڅ اړتیا نشته چې عاکف ته څه ووایي. پوه نه شوم ولې؟ ځکه چې ته هسې هم مړه یې. حرکت وکړه. هغه دې چېرته پیدا که؟ هغه زه پیدا کړم. غواړي د یوې مهمه موضوع په اړه له تا سره خبرې وکړي. تا ته یې کومه پته درکړې ده؟ هو، جیب کې مې ده. راځه چې همدا اوس لاړ شو. په دې حالت کې نه کېږي. کله چې ښه شوې بیا به دواړه لاړ شو، او هو زه خپله ته هغه ته بیایم. سمه ده امیر صاحب، د صبر میوه خوږه ده. آفرین، لږ همداسې خبرې ته غوږ نیسه. څه وشول؟ څه شوي دي؟ امیر صاحب پښه مې سمولی شې؟ سمه ده، زه به یې درته جوړه کړم. ته څه کوې عاکفه؟ په هوش راشه. بخښنه غواړم امیر صاحب، هغه سړی زما د پلار قاتل دی. لږ پاتې و چې ملک هم ووژني، خو اوس یوازې زما وار دی. هغه به م پښیمانه کړم چې ولې زه ونه وژلم. څنګه چې ته فکر کوې هغسې نه ده. وبخئ. مهرباني وکړئ اغلې. ته ولې له عاکف سره نه یې؟ نجیب امر ښاغلی عاکف سره دی، زه هم 5 دقیقو لپاره راووتم. سمه ده سمه ده، لاړ شه دمه وکړه. بخښنه غواړم امیر صاحب، دا زما وروستی چانس دی چې هغه ووژنم. بیا چې هر څه غواړي ما سره یې کولی شي. ښه ده. نجیبه وروره،
نجیبه وروره نجیبه وروره په هوش راشه نجیبه وروره مرسته وکړئ نرسې څه شوي څه خبره ده هیله کوم مرسته وکړئ کیف له روغتون نه ووته سمه ده درنه ورک نشي هر چېرته چې لاړه ته یې وڅار ډېر پام کوه نجیبه وروره په هوش راشه نجیبه وروره څه وخت به وسه کړی مرسته وکړئ یو څو دقیقې مخکې تماس څه شوي نجیبه وروره عاکف تښتېدلی دی زه چېرته یم په روغتون کې نجیبه وروره هیله کوم په هوش راشه هیله کوم اجل به دې در ورسیږي مڼې والا د پلار غچ مې در نه اخلم دا چې د یو چا وژل څه معنا لري ټول به درته ښکاره کړم یعنی ستا ځای هم دا دی مڼې والا زویا آخرم ته راغلی بخیر راغلی کلونه کېږي چې تل هم بېشې بېته په تمه وم خواشینه یم چې ته مې دومره وخت په تمه کړې نن شپه دی ژوند در نه اخله او ټول دردونه دې ختموم ته څه وایې عاکفه زه یم زه مڼې والا همالته ودرېږه مڼې والا زنګله کې هغه کوټې ته راغلل کا کیف دا کار ونه که د مارتیمان کار ته خپله خلاص که امر مو پر ځای کېږي په سترګو ښاغليه عاکف چېرته ورک شو وروره ډارېږم چې د هغه په سر بلا را نه شي ډارېږې چې په سر یې بلا را نه شي
دا نو څه معنی لري؟ زما په اند ښه پوهه شوې. له تا نه مخکې د عاقف رئیس کوبیلی راغلی و. کېدای شي هغه ځان سره وړی وي. ملکې ځان سره یې وکړې ګڼه وکړه او غلی شه. ماښام په خیر. ماښام په خیر احمد. بیړنی کار لرم موټر دې راکړه. مهرباني وکړئ. نجیبه وروره چېرته ځې؟ نجیبه وروره زه به هم در سره لاړه شم. ته هېڅ چېرته هم نشې تللی. تر همدې ځایه ومنې والا زه پوهېږم چې ته څوک یې. که زما خبرو ته غوږ ونه نیسې په هېڅ به هم پوه نه شې. لږ پاتې و چې ستا په خبرو باور وکړم. لږ پاتې و چې باور وکړم ته زما نږدې ملګری یې. خو په اصل کې ته د مار ساری یې. زه له تا نه وېرېږم. ما سره چې هر څه کوې وکړه، خو لومړی مې خبره واوره. زما په اړه دې غلط اورېدلي. کوم یو غلط دی؟ دا چې زما د پلار قاتل یې، یا دا چې د ملکې د وژلو هڅه دې وکړه، یا دا چې کتابچه دې غلا کړې ده؟ کوم یو غلط دی ووایه. زویا زما خبره واوره. ما ته ودرېږه مڼې والا ودرېږه. هیله کوم زما خبره واوره. یو ځل زما خبره واوره. له دې شیبې نه خوند واخله عاقفه. کوم کس چې وژنه د دې ارزښت لري. خی ولټوئ. سمه ده ثابته وروره، هلته ولټوه. سمه ده دا انځور ته وګوره. خیریت دی نجیبه میره. عاقف له روغتونه لاړ، هغه ته ورځي. هغه څوک دی؟ خپل پلار ته ورځي، هغه وژني. پیکس د عاقف لیدو ته راغلی و، ورته ویلې چې دا پلان د مشر کار و. مخکې له دې نه چې عاقف مشر وژني باید ورسېږي. زه په لاره کې یم، درځم. سمه ده، تاسې دواړه همدا اوس دلته راشئ. خیرت دی ثابته وروره، څه خبره ده؟ موټر چمتو کا، بیړه وکړه. د مشر ژوند له ګواښ سره مخ دی. مڼې والا مخکې له دې چې مړ شي له تا نه غواړم چې یو شعر راته ووایي. کوم شعر؟ د خیانت لپاره خو به دې کوم شعر زده وي که نه؟ زما په کتاب کې د خیانت په نوم څه نشته. خیانت د رذیلانو کار دی زویا. لومړی زما خبره واوره. تا خیانت وکړه، پلار سره مې دې خیانت وکړه، ما سره دې وکړه. له موږ نه څه غواړې؟ ووایه ووایه، له ملکې نه دې څه غوښتل؟ خپله پوهېږې چې وای او که نه وای، ټاکنه دې خپله ده. هر څنګه چې وي اوس ته مړ کېږې. څه وشول؟ ته ولې خاندې؟ خپل ځان ته د حالت پورې خواندم چې مونږ یې را رسولي یو. د هغو کسانو شیطاني فکرونه پورې خواندم زویا. دا چغچ او کرکه یو کس څنګه ړندولی شي دې پورې خواندم. ځکه خواندم چې په هره خبره دومره زر دوکه شوی. د لوبو سامان په توګه تا سره لوبې کوي. سترګې دې خلاصې که او رښتیا وبینه. یو ځل فکر وکړه، لږه څېړنه وکړه، ووایه زه څه کوم. دا کیسې پرېږده مڼې والا، زه ډېر ښه پوهېږم چې څه وکړم. ستا په څېر خاینان خپل اصلي ځای ته لېږم مڼې والا. لږ پاتې و چې په تا باور وکړم. نه پوهېږم چې په ما څه شوي وو. په رښتیا مې خوښ شوی وې، خو په هر حال که قسمت وو نو په بلې نړۍ کې به سره وګورو. په بلې نړۍ کې د خدای په امان مڼې والا. حالا نو خبره دې څومره اوږده ټکارې ختم که. کومه وروستۍ خبره لرې؟ خبرې وکړه، تا ته وایم خبرې وکړه. نور نو زما خبرې ارزښت نه لري. هسې هم خبرو ته غوږ نه نیسې. ښه نو سمه ده، خپله پوهېږې. دا کوټه چیرته ده؟ اوس به ناوخته شي.
مخکې له دې چې ما شاکش کې غواړم په دې پوه شې زه ستا پلار یم آفرین ښه دروغ دي خو دا خبره تا نشي ژغورلی هېڅکله دې نشي ژغورلی څه چې مې وویل هغه دروغ نه دي مرد ایوان زه یم ته هم زما زوی یې ولې نه پوهېږې پیساګور او پیکاس ته دوګه کړی یا کفر د غچ اخیستلو لپاره غواړي چې ما ستا په لاس ووژني دروغ دي دا خبرې دي ټولې دروغ دي پوه شوم دا نه بریالی کېږي دا کار بیا هم ماته پاتې شو ډېر ښه زما پلار مړ شوی پوهېږم ما فکر کوه چې ژوندی دی خو دا هر څه ستا پلان و که نه ټول ستا پلان و مړې والا د همدې لپاره ماڼۍ ته راغلی د همدې لپاره چې فکر وکړم پلار مې ژوندی دی اوس د ځان ژغورلو لپاره راته دروغ وایي مړ شوی زما پلار مړ شوی پلار مې مړ شوی هغه هم تا وژلی مړې والا څومره ښه ننداره ده پلار او زوی مخامخ زویا زه ستا پلار یم دا د مخې ته دې ولاړ یم هغوی موږ په لومه کې غورځولی یو عاکفه زما خبره واوره ما ته لاس مه راوړه مه راوړه زه څنګه پوه شم چې ته رښتیا وایې راته ووایه څنګه پوه شم چې ته زما پلار یې تا ویل چې کتابچه ما غله کړې دا ده اصلي کتابچه د تاسې سره د هغې کاپي وه اصلي کتابچه دا ده وګوره دا هر څه زما دي درته یې ثابتولی شم هله دا ځای ولوله ما ته حسن ته ورکړی وي اوس د زړو په کور کې دی دې لپاره چې ستا یوه نښه ترې پیدا کړم هره ورځ یې لیدو ته ورتلم خو د هغه سړي هیڅ هم په یاد نه شو هیڅ یې په یاد نه دي اوس پوه شوې چې زه څوک یم پوه شوم ته یو ښه لوبغاړی خو دا ځل نه غولېږم مړې والا سمه ده هر څنګه چې دې خوښوي هماغسې وکړه د هغو رزیلو په پرتله خو به ښه وي چې مرګ مې د خپل زوی له لاسه وي څه ته په تمه یې پلار دې ووژنه هله ډز وکړه زویه هله ولې په تمه یې ها ډز وکړه هله فکر کوې ډز نشم کولی که ته عاکف یې زه هم مرد یم مه رانږدې کېږه ډز وکړه زویه وړاندې مه راځه ومې وژنه ودرېږه مخکې مه راځه مړې والا وایم ودرېږه تر څو چې ته ډز ونه کړې زه نه درېږم دا نو له کومه را پیدا شو عاکفه صبر وکړه عامر صاحب ته لاسوهنه مه کوه د خپل ژوند تر ټولو لویه تېروتنه کوي زه هسې هم کوچنۍ تېروتنه نه کوم پام چې ماشه کش نه کوي عامر صاحب د سړي زما پلار وژلی لږ پاتې و چې زما مېرمنه ملکه هم ووژني دې سړي هېڅ داسې کوم کار نه دی کړی داسې ده ته څنګه پوهېږې ځکه چې دا سړی ستا پلار دی خواشینی یم ته یې هم غولولی وګوره زه وایم دا د پلار دی ولې نه پوهېږې عاکفه زما له خولې دې تر اوسه دروغ اورېدلي هله نو وسله دې راکړه عامر صاحب مه رانږدې کېږه عاکفه اوس دې خپل غوږونه ښه خلاص کا وګوره
په واده کې پیکاس برید کړی و. چا وویل؟ ته څنګه پوهېږې ها؟ هغه پیکاس له مخکې پوهېده چې ته د مرتیوان زوی یې. د همدې لپاره یې ستا شا نیولې وه. ته چې پوهېدلې نو بیا دې ولې ماته څه ونه ویل؟ څه ته په تمه وې؟ زه هم پرون خبر شوم. دا به څنګه پوهېده؟ تاسې هڅه کوئ چې ما لیونی کوئ ها؟ حیران پاتې یم چې په چا باور وکړم. حیران پاتې یم څه وکړم؟ خپله دې ماته وویل. و دې ویل زه د مرد ایوان زوی یم. کلونه راهیسې مې لټولې. تر هغه وخته پورې زه پوه نه وم چې ته زما زوی. نه پوهېږم څه وکړم. زه خو هېڅ پوه نه شوم. دا چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي نه پوهېږم. په هېڅ هم نه پوهېږم. وګوره موږ درته رښتیا وایو. پیکاس ته دوکه کړی یې. تر نن ورځې پورې درته دوکه درکړې. دروغ دي. دروغ وایي. عاقفه دا سړی ستا پلار دی او ته غواړې چې دا ووژنې. ته ولې نه پوهېږې؟ دروغ دي. تا څه وخت زما له خولې دروغ اورېدلي دي؟ دومره وخت کېږي چې یو ځای کار کوو او د وروڼو په څېر یو. ایا زما له خولې دې دروغ اورېدلي دي؟ عامر صاحب لږ تر لږه ته خو داسې مه کوه. زما خبره ومنه. قسم کوم زموږ ټولې خبرې رښتیا دي. له تا سره یې ډېره لویه لوبه کړې ده. ډېره لویه لوبه. ما هم د هغوی ټولې خبرې ومنلې. زما خبره واوره. تا ته یې لومه ایښې وه او بله دا چې ملکه هم د هغوی له ډلې نه وه. ته څه وایې؟ دا ته څه وایې امیر صاحب؟ هڅه مې وکړه چې درته ووایم خو خبره دې وانه اورېده. له موږ سره ځینې سندونه او معلومات هم شته. همدارنګه شاهدان شته. د هغې لقب اتنا دی. ملکه ستا په غاړه کې یو لوی مار دی عاقفه. ډېر پام کوه. له تا پرته په دې رښتیا ټول خبر دي. ملکه ستا د کنټرولولو یوه جاسوسه وه. کله چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړه هغوی غوښتل چې هغه ووژني پړه یې په ما واچوي. هغوی غوښتل پلار دې هم ستا په لاس ووژني. پلان یې هم دا و. عاقفه ولې ولاړې؟ دا وسله دې لرې کړه. د هغوی پلانونه د تل لپاره خراب کړه. هله عاقفه ملکه هم د هغوی غړې ده ها؟ ځان دې سنبال کړه. هر څه به ښه شي. د هغه پیکاس اصلي څېره همدا ده. اوس نو پوه شه چې هغوی څه ډول رذیلان دي. دومره ځناور دي چې غواړي یو پلار د خپل زوی په لاس ووژني. ټول بې وجدانه دي. ټول شیطانان دي. سترګې دې خلاصې که زویه. ته اوس په رښتیا زما پلار یې ها؟ ووایه. لاړ شه پلار دې غېږ کې ونیسه. عاقفه پام کوه. وسله دې وغورځوه. ثابته ارام اوسه. هر څه د کنټرول لاندې دي. عاقفه درته وایم وسله دې وغورځوه. هم راته نه وایي د ملکې په اړه هغه مهم څه دي چې زه پرې نه پوهېږم. اوس یې وخت نه دی. ښه نو څه وخت بیا راته وایي؟ داسې خبرې کوي چې زه شکمنه شم. بیا وایي اوس یې وخت نه دی. ها عاقف به څنګه شوی وي؟ موضوع مه بدلوه ممدوحه. دا راغله. څه وشول ملکې ولې خفئ؟ نجیب ورور دلته دی؟ نه. څه شوي؟ عاقف روغتون نه تښتېدلی. څه؟
نجیب ورور عاکف سره وو عاکف هغه بهوشه کړی او وروسته تښتېدلی دی ته څه وایې جلی ممدوحه ته څه کوې ممدوحه دا هر څه ستا له امله کېږي د دې ټولو کارونو حساب یې در سره کوم بس که نور لیونتوب مه کوه عاکف نشته ډارېږم چې په سرې به لا رانه شي دا خبرې نو پرېږده له دې نجلۍ نه لرې شه دا ته څه کوې ډېره بده ده زه ځم چېرته ځې ځم چې امر صاحب پیدا کړم زه هم در سره ځم خپل ځای کې دې کښېنه توبه ټول لیوني شوي دي او زه خو به لیونی شم څه خبره ده ملکې وګوره ته خو به مانه کوم څه نه پټوې که نه هیله کوم مانه پوښتنې مه کوه هیله کوم سمه ده ګرانې سمه ده راځه کښېنه هله امر صاحب موبایل ته ځواب ورکړه وسله دې وغورځوه که مشر ته زیان ورسوي بیا به تا لپاره ښه نه وي زه هم ډاس کوم ثابته لیونتوب مه کوه وسله دې ښکته عاکف دې ښکته کړي عاکفه پام کوه چې تېروتنه ونه کړې زویا وسلې مخکته پلاره زویا پلاره زویا فکر کوم په هر څه پوه شوی یو بلې غېږ کې ونیول نور نو یو بل نه هیڅکله نه چلا کېږو حالا نو له مخې مې لرې شه حالا نو نجیبه لرې شه ما وبخه پلاره ما وبخه چې تا ته مې وسله ونیوله په اصل کې ته ما وبخه ته مې پرېښودې او زه لاړم زموږ د حالت ته وګوره ته وګوره چې موږ څه حالت ته رسېدلی یو حالا نو نجیبه مخې نه مې لرې شه زویا پلاره هله ثابته راځه چې یو څو شېبې یوازې پرېږدو رښتیا وایي نجیبه مې بخښنه غواړم لږ وارخطا شوی حالا نو پلاره مشره مشره منډه کوي مشره هر څه هم دومره ول یو بله کیسه هم پای ته ورسېده پلاره هیله کوم ما یوازې مه پرېږده هیله کوم پلاره نه دې پرېږده ته مې نوی پیدا کړې ژغورل کېږي ته ژغورل کېږي زر کوئ مرسته وکړه سمه ده ښاغلی عاکفه هله پورته یې کړه صبر وکړه عاکفه زویه زما خبره واوره اوس نو ډېره ناوخته د هېچا لپاره ناوخته نه ده موږ تا ژغورو ژوندی پاتې کېږي پوهېږم ژوندی پاتې کېږم ته به ما ژوندی وساتې په خپل زړه کې پلاره هیله کوم داسې خبرې مه کوه ما یوازې مه پرېږده پلاره نور نو هېڅ اندېښنه نه لرم تر څو چې ته خپل هېواد ته خدمت وکړې زه به تل ژوندی یم زمونږ دعوه ته ژوندی وساته پلاره ته نشې مړ کېدلی لږ وزغمه هر څه به ښه شي ما په کافي اندازه ژوند وکړ دا ځل امر
له لوی ځایه راغلی زویه او هو دا مه هېروه څوک چې هیواد ته د خدمت په لاره کې مړه شي هېڅوک ورته مړه نشي ویلی ودرېږه پولیس یم تسلیم شه پلاره هغوی سره د کار حسابي هرومرو کوم نه ما سره ژمنه وکړه چې خپل هیواد ته به خدمت کوم خو کومې لارې نه چې زه ته په دې لاره ته مه ځه دا لاره سمه نه ده ته وګوره چې موږ څه حالت ته ورسېدو تا بیخي سم کار کړی و بله چاره مو نه لرله نه زویه په پټه کار کول د خیر کار نه دی د هیڅ چا لپاره نه د دولت لپاره او نه د ملت لپاره ما دا کار وکړه پیکاس او پیساګور ته مې د بدو کارونو لاره لا پراخه کړه تا ته زما وصیت دا دی ته هیڅکله دا کار مه کوه که د ځان په بیه دې هم وي له حق او حقوقو مه لرې کېږه ما سره ژمنه وکړه باید فاتح غېږ کې ونیسې پلاره خپل لمسی باید وویني هغه زما لخوا ښکل که پلاره خدای دې در سره مرسته وکړي پلاره هیله کوم پلاره سترګې دې خلاصې که پلاره سترګې دې خلاصې که هله سترګې دې خلاصې که وګوره له تا سره به ماڼۍ ته لاړ شو هغه ځای به بېرته جوړ کړو هر څه به د پخوا په څېر شي ته زه او فاتح موږ درې واړه له خپل مسیح سره به بانګي کې منډې وهې سترګې دې خلاصې که پلاره مه مړ کېږه هیله کوم سترګې دې خلاصې که پلاره خلاصې که ما یوازې مه پرېږده مه مړ کېږه سترګې دې خلاصې که پلاره پیکاسا د دې کار حسابي در سره کوم پیکاسا ستا وینه به ځمکه نه پرېږدم پلاره نه یې پرېږدم شاوخوا دې کلا بنده ده ته هېڅ چېرته نشې تښتېدلی
ودرېږه مه تښته. ګوګمنه وای بې شرفه یعنې پلار مې تا ووژه. ما فکر وکړ چې سړی یې ژاړي. ډېر ښه سړی و خو ژوند یې حیف شو. هیڅ چیرته هم نشته. څنګه نشته؟ لږ مخکې هم دلته وو. چیرته به پټ شوی وي. هرومرو یې پیدا کوو. راځه چې دوام ورکړو. دا خوا به مو سمه ده. ولې خبر نه دی راغلی؟ که ستونزه وای ګوکمن به زنګ وهلی وي. زنګ ووهه او به ګورو څه حالت کې دی. سمه ده. زنګ ورغی. پام چې غږ دې ونه باسې. پام کوه. بله پیکاسا څه وشول؟ عاقف کار حل که؟ پلان کې یو کوچنی بدلون رامنځته شو. ما دا کار حل که. مرد ایوان مې دوزخ ته ولېږه ښاغلیه. عاقف په څه پوه شو؟ نه یعنې پلار یې د هغه د سترګو په وړاندې ووژل شو. بې وزله. که کار خلاص شوی وي دلته درته په تمه یم. یعنې هغه دې دوزخ ته ولېږه ها؟ اوس به زه تا ته ښکاره کړم چې دوزخ څه ته وایي. ته باید پیکاسا ډېره دعا وکړې. که زما خوښه وای له پلار نه مې د مخکې ته وژلې. نه دومره هم اسانه نه ده. تا سره ډېر کار لرم. سترګې دې خلاصې کړه. ووایه ما ووژنه. تر څو چې خپله راته ونه وایي چې ما ووژنه دا کار نه خلاصېږي. مشره خواشینه یم خو مشر مو له لاسه ورکړه ثابته وروره. مشره مونږ ټول د یتیم پرېښودو. له تا پرته به څه وکړو؟ مشره کاش چې ستا په ځای زه وژلی وای. عاقفه ته څومره بدبخت لرې. پلار دې پیدا که خو بیا دې هم له لاسه ورکړو. عاقف چیرته دی؟ نه پوهېږم. تاسو پسې ځنګل ته درغی خو تر اوسه نه دی راغلی. بلې ممدوحه. امر صاحب تاسو چیرته یې؟ موږ ټول اندېښمن یو. پوښتنه مه کوه ډېر څه وشول. څه شوي امر صاحب خیرات دی؟ عاقف خپل پلار له لاسه ورکړ. پلار یې له لاسه ورکړ؟ څه وخت یې پیدا کړی و؟ اوږده کیسه ده بیا به یې وروسته درته وکړم. خان عاقف څنګه دی امر صاحب؟
څنګه به وي هیڅ ښه نه دی ته ټول راټول که مونږ کره لاړ شه زه هم درځم سمه ده امر صاحب سمه ده چیرته ورک شوې کفه چیرته څه وشول امر صاحب هغه رزیل مو پیدا که وتښتېده پیدا کوئ پیکاس زه دا یې ځای کې اچوم بیرته راځم ممدوحه عاقف نه تر څه خبر نشته زه نه پوهېږم امر صاحب چې راغی و به وایي څنګه ورکېدلی شي له روغتون نه تښتېدلی چېرته تللی ها نه پوهېږم پلار مې هم راغی ټوله شپه چېرته وې نجیبه موږ د ډېر وارخطا کړو عاقف له روغتون نه تښتېدلی هغه د پیدا که عاقف خو ټول پیژنو هغو کسانو پسې ورغلی و خو څه یې پیدا نه کړل ما ورسره خبرې وکړې چېرته دی نجیبه وروره همدلته دی همدلته دی اندېښنې ته اړتیا نشته کیدای شي کور کې وي کیدای شي بیرته روغتون ته تللی وي خو ولې ما ته زنګ ونه وهه زنګ یې ووهه کیدای شي ته به بوختوي ملکې کور ته به لاړه شم هلته به وي صبر وکړه لورې چېرته ځې که کور ته تللی وای تا ته یې زنګ وهه نه نه زه خپله یې ګورم ملکې دلته راشه رانه صبر وکړه زه ورسره خبرې کوم اغلی ملکې چیرته ځې زم چې عاقف پیدا کم زما پاند اوس یې سم وخت نه دی ولې ستا په څېر عاقف هم له دې دروازې سره ولاړ و له لاسه مې ونیوه ورته ومې ویل مه ځه عاقفه له دې ځایه مه ځه غواړې څه ووایې نجیبه وروره خو هغه زما خبره ونه منله او لاړه زما سترګو ته یې کتل او لاړ ما ته یې دروغ وویل په داسې حال کې چې زه په هر څه پوهېدم د څه شي دروغ تا ته یې څه وویل د هغه او د نورو ملګرو په اړه یې په هر څه پوهېږم دا چې څوک څنګه هغه ته ورنږدې شو ولې ورنږدې شو بخښنه غواړم زه باید لاړه شم ملکې صبر وکړه مه ځه په څه چې زه پوهېدم عاقف هم اوس په هغه پوهېږي غواړم پوه شم عاقف په څه پوه شوی دا چې پیکاس په اصل کې څوک دی دا چې اتنا اصل کې څوک ده البته ته د خبرو پورې اړه نه لري ملکې زه ډاډه یم پوه نه شوم چې د څه په اړه خبرې کوي زما پان ډېره ښه پوهه شوې خو هسې تمثیل کوي چې په څه نه پوهېږم له څه وخت راهیسې مو زما څارل پیل کړي وو ها صبر وکړه چې لږ فکر وکړم فکر مې وکړه زما پان له کومې ورځې چې زېږېدلی موږ درپسې یو او ملکه څنګه هغه هم ستاسې له ډلې نه ده دا رښتیا ده البته چې رښتیا ده کومه شپه چې تا ورته د واده وړاندیز کړی موږ سره خبرې وکړې وی ویل عاقف سره د واده کولو نښه ده چې مړه شو هغه جلۍ لومړی ته لیونی کړي دا پخوانی تخنیک دی خو تل ګټور ثابتېږي تاسې څنګه انسانان یئ په دې لوبه کې دومره زر ماته نه منو اندېښنه مه کوه غواړم ټول چمتوالی خپله ووینم داسې فرصت بیا لاسته نه راځي د هغې لپاره زه ځانګړي پلانونه لرم ته غواړې څه ووایې نجیبه وروره معامله یې وکړه زمونږ کوچنی اختره ستا له برکته لوی اختر شو مامدو هم تېره ورځ یو څه ویل خو زه هېڅ پوهه څه یې ویل